د مالیې وزارت د عوایدو لوی ریاست ویاړي چې په دې وروستیو کې د عوایدو د مدیریت د روڼتیا او د مالیې ورکوونکو د وخت د زیاتې مخنیوي لپاره د برېښنایي اظهار لیک سیستم رامنځته کړی دی. د ardes.ard.gov.af لینک ته پورتللو سره د عوایدو لوی ریاست د برېښنایي خدماتو ای فایلینګ له ټولو اسانتیاوو څخه په 40 ساعتونو کې ګټه اخیستلی شي. د فالوولو لپاره د ardes.ard.gov.af لینک ته سر ورښکاره کړئ. د پاڼې په لاندنۍ برخه کې رجسټر از ا نیو یوزر کلیک کړئ. د پرانیستې فورمې په لومړۍ برخه کې د شرکت لومړني معلومات لکه د پیژندنې ګڼه TIN، د وروستني اظهار لیک یا د سیکټاس سیستم، د پرنټ شویو سندونو د وروستني سند، د برچسپ ګڼه او د مالیې ورکوونکي نوم، او په دویمه برخه کې د غوښتونکي کس معلومات لکه د تذکرې ګڼه، نوم، تخلص، اړیک شمیره او برېښنالیک لیکل کیږي. د معلوماتو تر لیکلو او د برېښنایي خدماتو د ګټه اخیستل کیدونکو شرایط تر منلو وروسته د ټیک مارک تشه نښه او د رجسټر تڼۍ کلیک کړئ. تر ثبت وروسته پټن نوم یا پاسورډ ستاسې هغه برېښنالیک ته استول کیږي چې د عوایدو لوی ریاست سره ثبت او راجستر دی. هغه مالیه ورکوونکي چې برېښنالیک یې ثبت نه وي له دغه سیستم څخه د ګټې اخیستنې لپاره دي د خپلې اړوندې مالیاتي ادارې د دوسیې مسؤل کیس منیجر ته ورشي او په مالیاتي سیستم کې د خپل برېښنالیک ثبت کړي. زموږ مالیه، زموږ هیواد، زموږ راتلونکی.